بسم الله الرحمن الرحیم. محترمینو، په سوشل میډیا کې یو اوازه خپرېږي چې ما د اکاونټ له طریقې چې له خلکو چې پیسې اخیستې دي. د دې په اړه به دومره ووایم چې 3-4 میاشتې وړاندې د فدایانو په نوم باندې یو هیشتاګ چلیدو په سوشل میډیا کې. په هغه کې ما د خپل اکاونټ نه ګډون کړی و، د هدایت الله هدایت نه. هغه اکاونټ 43,000 فالوور درلود. هغه اکاونټ له بین لاړ. کله چې د ما اکاونټ له بین لاړ، د ابو خالد په نوم باندې ملګري دغه اکاونټ ماته د ما نوم ته یې اړولی و او د ډالۍ په حیث باندې یې راته راکړو چې 1,20,000 فالوورز یې لرل چې د اکاونټ نه استفاده وکړم. دا اکاونټ 2-3 میاشتې په تېرېدلو سره زه په دې پوه شوم، ځینو خلکو میسجونه وکول چې دا مخکې د نجلۍ په نوم باندې واوښتې، تا څنګه شو؟ نو ابو خالد سره موضوع شریکه کړه. ابو خالد دغه جریان ما سره شریک کړ چې دا اکاونټ موږ د شکیب په نوم یو کس نه نیولی دی. شکیب عکس به زه انشاءالله دلته شریک کړم درسره. شکیب د خلکو نه پیسې به یې اخیستلې. بیا یې د نیولو جریان دغسې و، دغه کومه پرچه چې نن دوی خپروي چې دلته د خلکو نه پیسې اخیستلې. په دې کې د ابو خالد نمبر شته، په دې پرچه کې د کاغذ باندې لیکل شوي دی او دا اوس هم فعاله دي د ابو خالد سره. ابو خالد ورته ویلي و چې تاسو د ما نمبر دې کس ته ورکړئ چې دا د حوالې وړ ده، دې نه پیسې واخلئ. دا یې راغوښتی چرای عبدالحق نه، او چرای عبدالحق یې ورته ویلي چې راڅخه پیسې درته درکړو. دا کس نیول سوی ده او هغه د کس نه یې اکاونټ ابو خالد اخیستی و. نو په هغه اکاونټ کې پوسټونه مخکې نه ډیلیټ شوي وو او میسجونه چې وو هغه هم ډیلیټ شوي وو. ما ته چې کله اکاونټ راکول شو په اکاونټ کې هېڅ نه وو او تقریبا 1-2 میاشتې مخکې زه په دې جریان باندې خبر شوی یم. دا اکاونټ د شکیب سره و. که چېرته ضرورت شو هغه د شکیب وضاحتي ویډیو هم انشاءالله راسي.